د جومات د منارونه د مندرو د ګرجونه د دې کلو او حجرونه د دې ټولو ښاریونه د مظلوم د بېوسونه د بېوسو د سلګونه د دې ظلم او سختونه د دې چغو او نارونه د دې سمو او بانډونه د غیرت او ولولونه د ځوانانو د جذبونه او د قدرت د اشارونه یو غیبي آواز راخیجي قدرتي آواز راخیجي د سړي آواز راخیجي د مهدي آواز راخیجي څه خوشته دی څه به کیږي څوک سړی به پیدا کیږي لیونی به پیدا کیږي ازمری به پیدا کیږي ننګیالی به پیدا کیږي انقلاب به راچوتیږي یو سیلاب به راپاسیږي یو شغله به پورته کیږي دا وطن به بیا جوړیږي دا ګلشن به ښایسته کیږي اسلامي او فلاحي او مملکت به قایمیږي ریاست به قایمیږي سیاست به نور ختمیږي پالیسۍ به مبدلیږي څه خوشته دی څه به کیږي څوک سړی به پیدا کیږي دا وطن به بیا جوړیږي دا ګلشن به ښایسته کیږي دا حالات داسې جوړ شوي روایات داسې جوړ شوي د دې 100 کروړه عوامو دا جذبات داسې جوړ شوي د سني شیعه په نوم خدشات داسې جوړ شوي د بېننګه لیډرانو څه صفات داسې جوړ شوي د مفاد په نوم آیین کې څه نکات داسې جوړ شوي د پیسه په زور په ملک کې دا طبقات داسې جوړ شوي د لاهور په زیارتونو کې بدعات داسې جوړ شوي د غلامي پالیسۍ نه څه خطرات داسې جوړ شوي د منبر د واعظانو معاملات داسې جوړ شوي چې دې وطن او دې ګلشن لا بې د ووټ او الیکشن لا څوک مهدي به پیدا کیږي غیرتي به پیدا کیږي دا سړی به لوی ولی وي دا سړی به غیرتي وي په قوت کې به علي وي دا به کلک محمدي وي یو مرکز ته به دا خلک راپاسیږي راغونډیږي د دې شین بیرغ د لاندې ټول اولس په جمع کیږي یو مرکز ته به دا خلک راپاسیږي راغونډیږي د دې شین بیرغ د لاندې ټول اولس به جمع کیږي دا وطن به لوی قوت وي تر قیامت به سلامت وي اسلامي او فلاحي به یو ماډل وي مملکت وي د اصحابو خلافت په شان مضبوط به معیشت وي دا رښتیا دا به کیږي دا تعبیر به رښتیا کیږي د غلامۍ دا زنځیرونه به ماتیږي د دې وخت د جابرانو ګریوانونه به وشلیږي څه خوشته دی څه به کیږي څوک سړی به پیدا کیږي لیونی به پیدا کیږي ازمری به پیدا کیږي دا وطن به ښایسته کیږي دا ګلشن به بیا جوړیږي څه خوشته دی څه به کیږي دا وطن به بیا جوړیږي